دوستانو یوه ډېره افسوسناکه واقعه سره شیر کوو چې د نو خویندو یو ورور هغه هم خپلې ښځې وژلې ده. څنګه یې وژلې ده، په څه وجه یې وژلې ده؟ نو دوستانو ډېرې خبرې به نه کوو، وخت مو نه ضایع کوو. راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ، ډېره د افسوس مقام دی. نو راځئ دوستانو دغه ویډیو وګورو، د دوی د کورنۍ له خولې نه چې هغه څنګه وژلې دي خپلې ښځې او څه یې کړي دي. دا د نو خویندو یو ورور و. راځئ دغه را سره وګورئ. یا ښځه مو د هغو خویندو وروره پاڅه که نه پاڅه که نه موږ چاته پرېښو. یا الله نو موږ چاته پرېښو که نه یا الله موږ چاته پرېښو خلصې موږ چاته پرېښو. انتها د ظلم یو انتها د اخرنۍ درجې باندې راځي. زمونږ د رورې تاسو وینئ دا د نهو خویندو یو ورورو او د نهو خویندو یو ورور هغه نازبین وي. او په کوم حالاتو کې چې د عمرګل او د عمرګل ښځې او د عمرګل د لور زمونږ د ورواره په کوم مساطت په کوم حالاتو کې دی وجلی دی چې د الله مسلمانانو موږ بچو ستاسو به هم بچیان ستاسو به میندې ستاسو به خویندې تاسو خو به داسې نه وای کن کوئ به که پر خپل بچیانو راولې پر خپل ماشومانو راولې که نه مسلمانانو ما زموږ دغه یو ورور موږ دغه خویندې زموږ ورور به موږ له هر څه راوړه نو د ټولو خلکو وروڼه ته بغیر زموږ ته زموږ وروڼه نه چې زموږ یو پلار عاجز پلار دی هغه نشته برسېدي هغه ځانه پروت دي موږ نور چاته زموږ الله ته کاتلو نور خو چاته نشته زموږ دغه یو ورور د عمرګل ښځې د عمرګل لور وجل دی زهر یې له ورکړي دي. او د دغلته کې دا چیغې ویستې چې مال عمرګل او دا کسان گرفتار کوي زما زوی دی عمرګل وجلی دی زهر یې ورکړی دي. سخت زیاتې سو دی ظلم سو دی او د نهو خویندو یو ورورو ډېر زیات ظلم سو دی او ټیک ټاک دي دوسره انصاف وشي. دلته پروت دی چې موږ رالو بیا ګاډي ته وخېژو او چې زه دلته رالم خولې کې دګونه راغلي ما ورته لاس هم نه کړه خفګانه ګاډی مې سټارټ کړه رالم. تاسو ورسو ډاکټر ته په دې مخامخ بهر بینچ باندې پروت و نو هغه انویسټیګیشن چې موږ پوره وکړو نو لکه هغه خولې نه ځګونه تله او بل خبرې هغه نه شوې کولی. سترګې د هغه اول پټې وې خو چې کله لږ ټایم پس د هغه سترګې ما ولیدې نو لکه هغه داسې د ګولو شان تاوېدې. زمونږ د نهه خویندې دغه یو وروره مونږ چې مونږ نهه خویندې زمونږ پلار ډېر عاجز دی. زمونږ مور چې زمونږ مور زمونږ د ورور د مرګ نه ډېره خرابه شوې زمونږ د ورور د مرګ نه پیسته ډېره خرابه شوې ده. موږ زموږ دغه غواړو چې دا سړی دی زر تر زره ګرفتار شي. زهر چا ورکړي و؟ دی عمرګل د عمرګل ښځې زمانګور په مشوره منې راکړه خر خوا کې خپلې ښځې په مشوره منې زما هلک له زهر ورکړل دي. ستا ښکلې نامه مې په سلګو کې ده راشه ګلستانې په بچو کې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهون کې مهربان بادشاہ دی. قدرمندو شانګلا ډېره غټه علاقه د اخري ګوټ ته راغلی یوسي پیرخانه ورته وایي یعنی 8,000 بلندۍ کې دا ټایم ولاړم دلته قدم په قدم ظلمونه زیات شوي دي. باچا چې چېرته سار را پاسو خبر شو نو د ظلم د پاسه ظلم شوي دلته یو داسې ناشنا ظلم شوی دی چې دا څومره بوټي ونې تاسو ته ښکاري نو دام دردمند دي. په دغه سانحه باندې دلته د نهو خویندو یو ورور ووجلی شو او د مرګ 40مه ورځ ده جي د قبر خاورې لمدي دي او مجرم بار ګرځي برېتې کونډه کړي. وجه څه ده؟ ریاست زموږ مور او پلار دي. کله چې انسان سره زیاتې وشي نو هغه ریاست ته ګوري چې ما ته به انصاف میلاو شي خو چې بیا ریاست هم د غریب سړي مرسته نه کوي. دې غر ته راتګ د دې غریبو اواز چوتول انسانیت او همدردي ده ځکه چې د نهو خویندو یو ورور شي چې کله خبر راغلی چې په شانګله کې یو بل ظلم شوی دی د نهو خویندو واحد یو ورورو او هغه هم زهر یې ورکړو ویې وجلو. پلار یو ملنګ سړی دی د دنیا نه ناخبره د زوی نامې هم شاهد و زما په نامه شریکو. باران وریږي راغلی یو د هغې دغه غم درد له د دغې کورنۍ د دغې بېبسه مورکۍ اواز تاسو سره شریکو چې د هغې غریبي په دنیا کې خدای 9 لوڼه او یو زوی ورکړی و
زویم د ظالمانو مړ کو او مجرم آزاد ګرځي. راځئ د هغې دروازې ته ورځو. قدرمندو دا هغه کور دی چېرته چې د ظلم انتها شوې ده. دا کم کس چې په زخر ووجلو دا ماشومان یې د هغه خویندې دي. د نښو خویندو یو ورورو د ډېر بېدردۍ سره یې مړ کو. دا یې مور ده دا تور سرې ناستې دي او پلار غریب په ظاهره یو زنده لاش دی ولاړ دی. دا یې مورکۍ د دې سره به خبرې اترې کوو. ببو دا څه واقعه شوې وه؟ زما وروره زما د کور نه سم دم لاړ. سم دم سهار کې روغ رمټ زما د کور نه ووت. چېرته لاړو ببو؟ لاړ خپل د سکر کره. سکر ورته سوال جواب وکړو چې هلکه راشه خپله ښځه بوځه. خپله ښځه بوځه. نو زما هلک لاړ د خپل سکر کره. چې د خپل سکر کر زما هلک لاړ خو زما د کور نه روغ رمټ لاړ. زما وروره یې روغ رمټ زما د کور نه زما هلک لاړ د خپل سکر کره چې 9 بجې کېدې که لس زما سره ګړی نه وه خو زه ته نه یم خبر. سوال جواب راغله وي ستا هلک مړ دی. چې ستا هلک مړ دی وروره د خدای مسکینه عاجزه غریب یم. نه مې رور شته نه مې پلار شته نه مې مور شته نه مې د تاپوس هېڅ چا سره بسره نشته بغیر د یو الله نه. هغه چې و زما د زوی قاتلان نسلی شوي وو. اوس زما د زوی قاتلان بیا راازاد شوي. ببو د دې وادې څونه وخت شوی د زوی دی؟ 4 ورځې شوي صرف 4 ورځې شوي د واده. د سخر خواښې کره دی تللی و ښځه پسې؟ خواښې سره تللی خو د سخر د خواښې زما د دې زوی په دې لکه ټلیفون به چې راغی نو د دې نه مخکې به زما د انګور خپل مور سره خبرې کولو خو زموږ نه به یې پټې کولې. ستاسو کور کې پټې کولې. او نو زما د انګور خفه خفه وه. نو ما دې خپل خاوند ته وي چې ای سړیه دا جنۍ خفه ده دا بوځه د خپل لکه د خپل پلار کره بوځه. زه زیاتې د زهرو نه څه خبرم چې زما هلک له زهر ورکوي. نو بیا ورته سوال جواب وشو. زهر چا ورکړي وو؟ دې عمرګل د عمرګل ښځې زما انګور په مشوره منې راکاته. سخر خواښې او خپلې ښځې په مشوره منې زما هلک له زهر ورکړي دي. نو چې خواښه یې نه وه دوی به سوال جواب کړي وو ما به د دوی جنۍ پرېښې وه. موږ بدل کړی نو زما د جنۍ به هم هغو ته پاتې شوې وه. هېڅ خبره تاسو بدل کړی و؟ موږ بدل کړی و. نو خو زما یو لغړ کې زما هلک له به زهر نه ورکول. زما وروره زه به څه وکړم؟ زما خاوند د سینې بیمار دی. ما ته دا 9 تنه کړه ناسته ده. زه به څه وکړم؟ ما ته د حکومت د طرف نه څه خونه وشي. ما سره څه امداد د حکومت د طرف نه ما سره امداد وشي. زموږ خو مسکینان یو موږ غریبان یو هغه مالداره دي. زما یو الله سره دی د پلار په میراث کې مې کوټګۍ جوړه کړل ده. هېڅ سره مې نشته. ما ته دې اوس خورا حال ته وګورئ ما ته څه خونه وکړئ. ادرک مې د دې پولې په سر پروت دی. روڼو خبر لی لاړ شي که زما بغلې ستاسو یقین نه کېږي دا بره پروت دی. خورا حال ته وګورئ ما ته څه خونه وکړئ. زه څه وکړم پورې په میراث کې زه څه وکړمه؟ زه ثابت رسروړي وباسم. زه څه وکړم پورې په دې کوټه کې اوس زه څه وکړم؟ ما ته دې د خونې حکومت د طرفه ما څه مجرمان آزاد ګرځي. مجرمان یې نسلي وو بیا یې مجرمان آزاد کړي. اوس بار تر باره په موږ باندې یو کس ته وایي بل ته وایي دمکیان یې رامنې کوي چې دغه یو خاوند دی دا به یې زه مړ کړم ښځه به آزاده کړم. اوس دمکیان هم درکړي ښځه به زه آزاده کړم. نو زما خو دغه خدای غریب خاوند ګټه وټه زما هلک کوله. موږ له جامه پیسار خرچه زما هلک کوله. زموږ په پټي کې 2 دړۍ جوار نه کېږي. نو زه به څه وکړم؟ یا د الله مسلمانانو موږ به څه وکړو؟ ستاسو به هم بچیان ستاسو به میندې ستاسو به خویندې تاسو خو به داسې نه وای کن کوئ به ته پرې خپل بچیانو راولې پرې خپل ماشومانو راولې که نه مسلمانانو. دا لور دې په بدل کې ورکړې وه؟ دا لور دې په بدل کې ورکړل. دا اوس دا دقه عبدالرحمن زما د لیوره سره زه پورې دا خپله جنۍ د یارې نشم ورته روزانه زما ورونو له راځي. زما جنۍ معصومه دو سره ده. زه د خدای غریبه لیونی شوې یم. زما د ګوتو نوکونو ته وګورئ دا ختم شوي دي. د خپل زوی د غمه زه څه وکړم؟ زما 9 جنکۍ دي یو زما هلک و. ما ته دې څه خونه وشي د حکومت د طرفه دې موږ سره لاس وشي. موږ غریبان یو. خورې ته په بدل کې ورکړې وې؟ او زه بدل کې ورکړې وم. ته کور کې وې ستا ورور چې درلې؟ زه د کور کې وم. زما خوښې وې تور شولو واګې زه به دله چیا پوخ کړم. دې کې زما څخه راووت دوله جرګۍ کړو کمرې ته لاړم. بیا راووت زما خوښې راغله ما ته تور شولو واګې زه به چیا پوخ کړم دله. زما څخه راغی لاس کې ورسره مانه وه. زما ورور لی ورکوي دا مانه وخوره. نو زما خوښې به چیا پخ کړی. زه ته ویې نه یم خفه زه لاندې تللې ما خو کمره کې مړ واغېږله. زما ورور ما ته اواز وکړو چې دې خوا راشه. په زلزلې مې څه کچه کې په سر مې څه بوز راغی.
په سر مې څه بوج راغی نو ما ځان مړۍ چې وخوړله ورکړه ځان تر څه ما یل کړه چې وسکه دا مانه ته ودې خوړوي ومې خوړه لاس په سر مانه نیمه خوړ و نیمه ورته بانه هم پاتې وه نو ما ویل دا چې دا وسکه ښه به شي نه چې نه څکم چې کې خوند دی نو ما خواښې راغله چې ویول توی کړله سقر زما راغی دی لاس ته ونیسو بهر ته کړو چې کور ته ځه چې په تا سالوبي راغله او بیا هغې نه پس ستا ورور یې د کوره راویستو راویست مې کور ته زه دروازې پورې ووتم بهر ته د دوی پورې نه ښودم ما ویل زه پر وروسته بهر ته ځم دروازې پورې مې راووتم پر وروسته د بهر ته زه دوی یو کس پرې نه ښودم نو هغې نه پس بیا زه په یو بچه خبر شو پر ضرور د مرګ نه چې خپل پلار کر راغلم نو زما د خواښې هم رانه زما د روندار هم رانه هېڅ اواز زه خپل پلار کر راغلم چې راغلم ما چوک د حقیقت زما ورور مړو دغه ټیم چې د رور درلې نو د سخر خواښې د ورسره څه جګړه کړې وه نه ته ولې راغلې خیره دی خیره ته خپل ښځې پسې راغلم دا بوځم نو بیا ځم دیالۍ له دوی ویل نه دا جینۍ خو تا سره اوس نه ځي دا ستاسو کور کې خوشحاله نه ده نو زما د خواښې په زما د روانه سره خبرې کړې په تلیفون باندې نو بیا به چې زه به ډېره زیاته تنګه کړم په دې کور کې زه خوشحاله وم خو زما د خواښې چې خپل دې لور سره خبرې کړو نو بیا به زه به ډېره زیاته تنګه کړم په دې لور په سر لور مې کلیږي هغه دی دغه دې پیغورونه به یې ماله راکول او زما د سقره زما د خواښې دی به ما ډېرې دمکیانې کولې ستاسو دغه ته به زه اور واچوم ستا دغه ته ستا یو ورور دی خیر خپل د ورور د مرګ نه هم ته خبرې کې دې له به زه وي دا به درته وي چې د ورور د مرګ نه به خبرېږي او زما ورور مونږ هسې تاسو جلا بریاد نه کوي ته څنګه یې ما زموږ دغه یو ورور به ناغمې دي زموږ ورور به موږ له هر څه راوړو نو د ټولو خلکو وروڼه دي زه بغیر زموږ ته زموږ وروڼه نشته زموږ یو پلار عاجز پلار دی هغه نه زړه به رسېدي هغه ځانه پروت دي موږ نور چا ته زموږ الله ته کاتلو نور خو چا ته نشته زموږ دغه یو ورور د عمرګل ښځې د عمرګل لور وچل دی زهر یې له ورکړي دي گرفتاره شي موږ خو عرض کوو د حکومت د غاړې دي زر زر دا چې د ګرفتاره شي زموږ ته خطر دی اوس هم دمکیانې درکوي اوس روزانه دمکیانې راکوي چې یو خاوند دی دقه بدله موږ بدله دا مړ کړو تا به ترې وزګاره کړو نو زه خو غریبه یم زه ورور ته وجاړم پلار ته وجاړم تره ته وجاړم زما څوک دي یو الله هېڅ اسره مې نشته د پلار په میراث کې مې کوټه کوټې جوړه کړل ده یو الله بې اسره دی هېڅ اسره مې نشته ستا اواز هم نړۍ ته شریک کړو انشاءالله تا سره به ایمانداره افسران ودرېږي ادارې به ودرېږي وروره خو دا حال د حکومت د طرف نه دی موږ سره امداد وشي موږ سره د حکومت د هغه مالداره دي موږ غریبان یو موږ سره د حکومت د طرف نه امداد وشي قدرمندو زه اکثر سوچ کوم چې دا د ګټو باران په موږ ولې نه کېږي دا ماشومان یو ګورئ دا د ګل په شانتې بچي د دې نغه خویندو یو ورور چې الله ورکړی ظالمانو ترې واخیستو کور ته یې راوغوښتلو زهر یې وله ورکړو او بیا په کوم تکلیف چې هغه وفات شوی دی د هغه ملنګ پلار سره هم خبرې کومه پلار دی چې ګورم په ظاهره ولاړ دی خو په زړه سوری دی ځکه چې د نښه لوڼو د پاسه یو زوی یو الله یې درکړي او ظالمان یې درنه واخلي ظلم زیاتې در سره وکړي او بیا ما مخکې مې وي چې ریاست د دې عوامو مور او پلاري او بیا ریاست هم چې کله غریب سړي ته انصاف نه ورکوي نو په دغه ټیم کې دا مور او دا خویندې اسمان ته چغې کي د دې نارې به اسمان ته رسي خو دې ظالم ریاست ته نه رسي چې دلته انصاف ورکړي مجرم اوس هم ازاد ګرځي د نغو خویندو یو ورور یې مړ کړو اوس هم ازاد ګرځي ته څنګه یې کاکا شاهد علي ستا زوی و او جی دا چا سره چې د رشته کړی و دا د مخکې نوم خپلوان و که نه نه خپلوان نه دا بدل دی کړی ورسره دا بدل کړی جی په دغه ورځ چې دا زوی تلو نو دغلته د دوی څه جنګ جګړه شوې وه د زوی سره نه هېڅ جنګ جګړه نه وه په خوشحالۍ تللی په خوشحالۍ تللی تا ته خبر څنګه راغلی چې زوی دې تللی و ښځې یې راوستلی و ما ته خو خبر دا راغی چې په لاره کې غورځېدل دی او ته راشه ستا زوی منې در راغلی زه چې کله یو حده پورې لاړم نو ما ته بیا ټلیفون راغی چې زوی دې وفات شوی دی زه چې څنګه اولندر ته ورسېدم زوی مې واقعي وفات شوی او په هسپتال کې پروت و نو ما چغې کړي نو زه هلته بیا په ځان نه مې پوه شوی بیا هغه نه موږ پوسټمارټم له ویوړ او پوسټمارټم کې موږ هلته راپورټ ولیکو
د پوسټمارټم راپورټ ما په هغه سره د پولیس راله 15 شپږ کسانې چې چور راغی او تاڼهدارو او ما هغو ته وویل چې دا لپاره اهله اوچتو ما چې د کله د دې اف آی آر کټ شي او هغوی اف آی آر ته هېڅ صورت نشته چې د ده کله راپورټ د دغه نه راغی د پوسټمارټم راپورټ واپس راغی نو ته به هله اف آی آر کټ کوي نو زما حکومت ته دا درخواست دی چې پوسټمارټم راغی او د دې نه مخکې موږ ته هېڅ علم نه و خو پوسټمارټم چې راغی ما یو واقع دا زما غله دي او غله زما وو مخکیني نه دا زوی چې د لاړو دا ښځه یې ورسره نه راپرېښودله د زوی تا ته رنګ وکړو چې پلاره ښځه راسره نه پرېږدي نه د پلار یې ټلیفون ما ته وکړو چې عسکرې ما ته یې ټلیفون وکړو د دې جنۍ پلار ما ته ټلیفون وکړو چې زه جنۍ ما ورنه کړه ستا زوی له او ستا زوی چې اسکل دی او د راغی واپس چې اوس کو واپس د راغی نو ما ورته وویل چې زما زوی په لاره کې ارتاو شوی دی که زما زوی مړ شو غلطه زما یي دا خبره مې شوې دا خبره مې شوې اف آی آر لیټ شو ستا په کیس کې او اف آی آر زما په کیس کې لیټ شو نو هغه زما پولیسو سوي چې پوسټمارټم رپورټ راشي نو بیا به اف آی آر کوو بیا به اف آی آر کوو مجرم راووتو او مجرم واپس راووت اوس څه غواړې اوس دا غواړم چې زما دا مجرم دي زر تر زره ګرفتار شي انصاف غواړم یو زوی دی یو زوی مې او 9 میلیونه دي او دغه مې ښځه ده ښځه مې هم د دې زوی لاسه د غم د لاسه لیونی شوې ده بس شاهد خان شهید صاحب تاسو یو جهان مننه کوو چې دومره سخت تکالیف او دومره سخت حالاتو سره تاسو دلته راغلی زمونږ د یو غریب اواز تاسو اوچت کو جي د حالات ټول ستاسو رمخې دي دا د انتها د ظلم یو انتها د اخرنۍ درجې باندې راځي زمونږ د رورې تاسو وینئ دا د 9 خویندو یو ورورو او د 9 خویندو یو ورور هغه نازبین وي په کوم حالاتو کې چې د عمرګل د عمرګل ښځې او د عمرګل د لور زمونږ د ورواره په کوم وساتت په کوم حالاتو کې دی وجلی دی جي نو د هغې موږ تاسو په میډیا په وساتت باندې هم امرایس او د احکامو غټو کوم جج صاحب چې دی د دغه نه زمونږ د عرض دی چې موږ ته انصاف میلاو شي زمونږ حالت داسې دي زمونږ دغه ورور دی هغه مالنګ ټیپ دی زمونږ د ورور دغه حالت دي تاسو وینئ جي چې موږ ته دا انصاف میلاو شي په 12-13 ورځو کې د ملزم ته دغه میلاویږي هغه د رهایي کېږي بیا یې په موږ باندې دمکیانې کېږي نو ډېره ناجیزه نه موږ تاسو ته دا وایو چې موږ ته د انصاف میلاو شي احکامو کوم غټ ادارې دي چې او ممرایس ته خاص کر دا زمونږ عرض دی چې موږ ته د انصاف میلاو شي جي د یو چرګ مرګ چې کوم راځي هغې کو هم ټایم لګېږي زمونږ د ورواره مرګ هغه هم دومره آسان شو چې یو کس زهر ورکولی کېږي هغه په ډېر بېدردۍ سره هغه قتل کېږي او د 9 خویندو دا رور چې کوم دی د 9 خویندې دي او یو دغه یو رور څومره بې انصافي باندې د هغې نه پس موږ د پوسټمارټم رپورټ پوسټمارټم ته موږ بوتللو نو پوسټمارټم چې کله راغی حکومت ته موږ دغه وویل هغو دا وویل چې موږ ته چې پوسټمارټم رپورټ راشي نو هغې نه پس تاسو اف آی آر وي چې کله اف آی آر هغې نه پس موږ پوسټمارټم رپورټ راغی پوسټمارټم رپورټ کې باقاعده د هغې زهر ورکړی شوي و چې یاره دی د زهرو د وجې نه دی مړ دی موږ لاړو اف آی آر وکړی شو اف آی آر نه پس کله چې هغو لاړل جیل ته کله چې زمونږ دغه د ضمانت درخواست ورکړی شو په 2 تاریخ باندې جج صاحب هغه د هغو له ضمانت یې منظور کو هغو رهایي دي هغو بهر ګرځي نو موږ ته دا خواست دی حکومت ته چې موږ د شفاف د کوم دغه چیرې انکوایري دې وکړی شي او موږ ته انصاف میلاو شي